بسم الله الرحمن الرحیم. نن به زموږ ستاسې د درس اکثره برخه تکراري، ځکه پونټ رایبون تر ډېره پورې په ورډ کې تکرار شوی دی، خو بیا موږ تاسو به یو څه کتنه ورته وکړو. زه به لومړی یو څه خط ولیکم، خانې به انتخاب کړئ، یو نوم به پکې ولیکئ، د دې لپاره چې اسانه خط ولیکئ. کنټرول به ونیسئ او د انټر بټن به ووهئ تر څو پورې دا خط ټوله راسي تاسو ته ولیکل شي. خط چې کله ولیکل شي، اوس موږ تاسو تنظیمات ورباندې اپلای کوو. لومړی موږ تاسو دلته پونټ کې سټایلونه لرو، کوم سټایلونه چې تاسو خوښ شي، هر ډول سټایلونه چې تاسو خطه ته ورکوئ، نو له همدغه ځای څخه یې ورته انتخابولی شئ تر څو پورې هماغسې سټایلونه ستاسو د خطه لپاره راسي. کوم ډیزاین او کوم سټایل چې مو خوښ شو هماغه انتخاب کړئ، ډایرکټ په هماغه سټایل تاسو ته راسي. په بولډ کې موږ تاسو دا سټایل ډبلولی شو، دا خط به یو څه ډبل وي، فنټ به ښکارېږي راته. په ایټالیک کې کوږوالی ورته ورکولی شو، همداسې په انډرلاین کې لاندې یوه لیکه ورته ورکولی شو تر څو پورې لاندې یو لیکه ولري او موږ تاسو ته ښکارېږي. همداسې ډبل انډرلاین ده، ډبل انډرلاین کې به بیا دوې لیکې لاندې ورسره موجودې وي. د خطه اندازه ورسره ډېرولی شو، کوم ډول اندازه چې مو څونه خوښ وي په همغه اندازه باندې د خطه اندازه پراخولی شي. که له دې ځای نه پراخوئ، خپله ورته لیکلی هم شي، او یا له دغه دوو یګانو څخه له یوې څخه غټولی او له بلې څخه یې کوچنی کولی شي. همداسې د بارډر موضوع ده. بارډر کې دلته موږ تاسو ته لاندې بارډر ورکوي، که چېرې موږ تاسو کلیک کوو، انتخاب ایسته کړو، نو لاندې به یو بارډر ورته ورکړی. همداسې څلور طرفه موږ تاسو لرو، ټاپ په لوړ طرف ته بارډر یې، لیفټ به چپه او رایټ به راسته بارډر یې. نو بارډر کې یو بارډر بیخي نه وي، په آل بارډر کې به دا ټول جدول ته بارډر ورسره ورکړي. همداسې آوټ ساید، د آوټ ساید لپاره موږ تاسو لومړی به نو بارډر کو، کله چې مو نو بارډر کې اوس به راشو دلته آوټ ساید به ورباندې کلیک کوو. آوټ ساید چې مو کلیک کوو، اوس به خارجي بارډر ولري او داخلي بارډر به نه لري. همداسې آوټ ساید تیک بارډر د خارجي بارډر به ولري، خو هغه به له نورو په پرتله یو څه ډبل وي، فنډوالی به ورسره ولري. همداسې بټن ډبل بارډر د نور بارډرونه به یو وي، خو دا لاندې چې دی دا به دوه وي. بټن تیک بارډر ده، دا به بیا د لاندې بارډر له نورو سره فرق لري، څه به ډبل وي. او ټاپ اینډ بټن بارډر د لوړ او لاندې بارډر چې دا به له نورو سره فرق ولري، څه ډبلوالی به ولري. ټاپ تیک بټن بارډر ده، لوړ به ساده بارډر وي او لاندې به یو څه پنډوالی ولري. او یا ټاپ اینډ ډبل بټن بارډر، لوړ به ساده بارډر وي، خو لاندې به دوه بارډر ورسره ولري. هر ډول چې تاسو خوښ یې همغسې کولی شئ. ډرا بارډر کې موږ تاسو خپل هم بارډرونه رسمولی شو، چې مو کوم ځای ته خوښ شي نو همغه ځایونو ته بارډرونه ورکوو، همغه ځای به تاسو ته بارډر اخلي او بارډر به په شي کې رسمیږي. همداسې بل موږ تاسو راځو دلته ډرا بارډر ګریډ ورته انتخابوو. ډرا بارډر ګریډ بیا موږ تاسو ته مکمل د جدول په شکل سره دا بارډر جوړوي او راته انتخابوي. اریز بارډر کې موږ تاسو کولی شئ کوم بارډرونه چې موږ لیکلي دي یا جوړ کړي مو دي همغه بیرته خراب کړو، له منځه یوسئ، لکه په دې ساحه کې چې اوس ما بارډر ورباندې خراب کړی او له منځه مو یوړی. همداسې کالر ده، په کالر کې بیا د بارډر رنګ ورکولی شو، کله چې مو رنګ انتخاب کړئ اوس دلته یې رسموو تر څو پورې همغه رنګ موږ تاسو ته بیا وښودل شي. نو په کالر کې موږ تاسو بارډر ته رنګ ورکولی شو. په سټایل کې موږ تاسو سټایل انتخابولی شو، کوم سټایل چې مو خوښ همغه سټایل انتخاب کړئ، راسئ بیا یې رسم کړئ، نو په همغه سټایل کې به تاسو ته بارډر جوړ شي، همغسې به درته راسي. مور بارډرز کې موږ تاسو کولی شئ په خپله خوښه تنظیمات وکړو، کوم ډول تنظیمات چې خوښ شي، کومې خواته چې غواړئ بارډر ورته ورکړئ، نو همغه انتخابولی شئ، هغې خواته به بارډر ورسره راځي. کوم ډیزاین چې مو خوښ شي یا کوم رنګ چې مو خوښ شي، هغه رنګ خوښ شي، که ډیزاین خوښ شي، هر یو چې مو خوښ شي نو دلته ورته انتخابوو او اوکې کوو یې. کله چې مو اوکې کړئ په همغه شکل سره موږ تاسو ته بارډر جوړېږي. دې خانه باندې ما اوکې کړئ، نو په دې خانه باندې همغسې بارډر موږ تاسو ته جوړ شو. پیل کالر لرو، په پیل کالر کې موږ تاسو کولی شئ د خانو لپاره رنګ ورته انتخاب کړو. موږ تاسو به دلته لومړی خانې انتخاب کړو، اوس به راسو له دې ځایه چې مو کوم رنګ ورته خوښ شي نو همغه رنګ به د دې خانو لپاره انتخاب شي او همغسې رنګ به ورته راشي. نو پیل کې به رنګ نه وي او په مور کالر کې کولی شو په خپله خوښه باندې د دې خانو لپاره رنګ انتخاب کړو، کوم رنګ چې مو خوښ شو پر هغه به یې اوکې کړي، همغسې رنګ به تاسو ته راسي. همداسې فونټ کالر موږ تاسو لرو، فونټ کالر کې د خطه رنګ ورته ورکوو، کوم ډول چې مو د خطه رنګ خوښ شي نو له دې ځای څخه یې ورته انتخابولی شئ. هر ډول خط چې تاسو غواړئ هر ډول رنګ ورته ورکړئ، هغه انتخابولی شئ. له دې ځایه چې هر رنګ نور تاسو خوښ شي همغه رنګ ورته انتخابوو تر څو پورې هغه رنګ ورسره راسي. همداسې دلته موږ تاسو الاینمنټ لرو، الاینمنټ کې ورته کلیک کړئ چې دا خط دې په کومه ساحه کې راشي، نو موږ تاسو کومه خانه چې انتخاب کړې ده په خانه کې انتخابوو چې لوړ دې راشي، په منځ کې دې راشي که یا لاندې دې راشي. همداسې چپه طرف ته دې راشي، په منځ کې دې راشي که یا راسته طرف ته، هر طرف ته چې مو خوښ شي همغه طرف ورته انتخابوو تر څو په هغه شکل سره موږ تاسو ته وښودل شي. له دې ځایه موږ کولی شو په خانه کې خط یو بلې خواته یوسو، نو اوس موږ تاسو خط راستې خواته وړو، فاصله ورته ډېروو او په ډیکریز کې بېرته موږ تاسو فاصله کموو او خط چپه لاس خواته وړو. هر طرف ته چې مو خوښ شي هغه طرف ته یې انتقالولی شي او وړلی شي. همداسې دلته موږ تاسو خط ته څرخ ورکولی شو، په کوم ډول چې مو خوښ شو په هغه اندازه باندې په هغه ډول باندې موږ تاسو دا خپل خط څرخولی شو تر څو پورې په هغسې شکل کې موږ تاسو ته بیا وښودل چې کوم له دې ځای نه خوښ فارمټ سیل ته راځو. فارمټ سیل کې اوس دغه هغه ساحه ده چې موږ تاسو وویل، دلته موږ تاسو خط ته څرخ ورکوو، په کومه اندازه چې خط څرخ خوښ وو په همغه اندازه یې ورته انتخاب کړئ. چې په دې اندازه پرېږدم اوکې کوم یې چې اوکې کړم، خط په همغسې شکل سره موږ تاسو ته کوږ راغلی وي په خانه کې، نو هر ډول چې تاسو غواړئ انتخاب یې کړئ همغسې یې تاسو انتخابولی شئ. ورته دلته موږ تاسو د خط د شروع ډایرکشن انتخابولی شو، له چپه طرف څخه دې ولیکل شي، له راسته طرف څخه دې ولیکل شي که کانټکسټ دې شي. نو اوس په ټولو اکسلونو کې همدغه کانټکسټ فعالوي. کانټکسټ بیا دا عادت لري چې کله زه اوس پښتو خط لیکم له راستې خوا شروع کېږي، انګلیسي له چپې خوا. په دې خانه کې زه انګلیسي لیکم، انګلیسي موږ تاسو ته له چپه لاس له طرفه راولیکل شو، خو که چېرې زه په دې خانه کې پښتو لیکم نو پښتو موږ تاسو ته له راسته لاس له خوا څخه راولیکل شو. نو موږ تاسو دې انتخاب ته ضرورت نه لرو، پر همدې کانټکسټ یې پرېږدو. هره ژبه به کمپیوټر په خپله انتخابوي او په خپله به دا ګوري چې دا له کومې خوا څخه باید ولیکل شي ورسره.
رب ټکس خط لاندې ورځي که موږ په یوه خانه کې دلته ډېر خط ولیکو نو هماغه خط به بیا راته لاندې وغورځوي. زه په دې خانه کې ډېر خط لیکم، خط چې مې ولیکه خط له خانې څخه اوس چپه بغل ته ووتی، خط له خانې څخه یو بغل ته ولاړی، زه غواړم چې دا دې لاندې راسي نو رب ټکسټ ورباندې کلیک کوو، خط به بغل ته نه ځي بیا به لاندې راشوه کېږي. که دا انتخاب بیرته ایسته کړو نو بیا همغه ساحې ته ځي او که بیرته ټیک مارک کړو یا انتخاب یې کړو نو بیا بیرته خط لاندې شوه کېږي او هغسې به نه راښودل کېږي. بل موږ تاسې مرج لرو، په مرج کې موږ تاسې کولی شو خانې سره یو ځای کړو. زه به یو ځای انتخاب کړم، دلته لومړی موږ تاسې مرج سنټر لرو، مرج سنټر به خانې سره یو ځای کړي او دا خط چې شروع کېږي دا خط به یې له منځه شروع کېږي، یعنې نه له چپه طرف څخه نه له راسته طرف څخه بلکې له منځ څخه به موږ تاسې ته خط شروع کېږي. بل موږ تاسې دلته لرو، زه به دا بیرته کنټرول زیډ کړم تر څو پورې خپل عادي حالت ته راسي. دلته موږ تاسې مرج اکراس لرو، مرج اکراس بیا راګانې سره یو ځای کوي، کالمونه نه سره یو ځای کوي. موږ تاسې انتخاب وکړو، کله چې مو انتخاب کړئ نو په را لیول چې کومې خانې څنګ پر څنګ پرتې وي هغه یې سره یو ځای کړئ، خو کالم لیول چې دي هره یوه خانه ګوري جلا جلا رنګ دي انتخاب کړی. زه به باډر ورکړم تر څو پورې تاسې ته ښه معلوم شي، تاسې مو کله باډر کوئ موږ تاسې ته به معلوم شي. اوس دلته باډر ورته انتخابومه، اوکې کوم یې تر څو پورې تاسې ته معلوم شي. اوس تاسې ته معلومیږي چې کومې خانې چې په را لیول یو بل سره څنګ پر څنګ وي هماغه یې سره یو ځای کړي دي، خو کالم لیول چې یو له بل سره څنګ پر څنګ وي هغه یوه هم نه ده سره یو ځای کړې، پر خپل حال باندې پاتې دي. بیا هم دغه خانې دي انتخابوي، کله چې مو انتخاب کړئ دلته موږ تاسې مرج سیل لرو، ټولې خانې سره یو ځای کېږي. مرج سنټر سره فرق دا دی چې په مرج سنټر کې چې کله خانې سره یو ځای شي د هغو خط له منځه شروع کېږي، او په مرج سیل کې که سره یو ځای شي خط یوازې له یوه طرف څخه شروع کېږي، یعنې کوم خاص فرق نه سره لري یو له بل سره. همداسې کله چې مو بیرته انتخاب وکړو موږ تاسې راځو ان مرج سیل ورباندې کلیک کوو، ان مرج سیل چې مو کلیک کړئ نو موږ تاسې خانې به بیرته خپل عادي حالت ته راشي او کومې چې موږ تاسې سره یو ځای کړې وي هغه به بیرته له منځه ولاړې شي. نو ویډیو پر همدې ځای پای ته رسوو، تر بیا بلې ویډیو پر الله سپارم ښې چارې.